مسلم امام ابو داود یو حدیث را نقل کړي او د آخري جنتی حدیث را نقل کړي. دا انسان ډېر امید تمنا او ډېر امید کوي او وعده نه پوره کوي. وای چې کله ټول خلک د دوزخ نه راوځي جنت ته لاړ شي، اخرنی مؤمن موحد مسلمان چې ګناهونه یې ډېر کړي دي، د ګناه په وجه باندې دی په جهنم کې پروت دی، هیڅ نیکي نه ده کړې، هیڅ نیکي نه ده کړې، هیڅ نیکي نه ده کړې. الله ته وایي چې الله دومره وکړه چې زما د دې جهنم د دې منځ نه مې دې غاړې ته بوزه، نور به څه شی نه غواړم. الله به ورته وایي چې نور څه شی نه غواړي؟ وایي نه. دا بنده به قسمونه الله ته ورکړي، ای الله قسم خورم وعدې به ورکړي، مضبوطې وعدې به ورکړي چې نور به څه نه غواړم، خو د دې جهنم د منځ نه مې دې غاړې ته بوزي. الله به غاړې ته بوزي، دته به خپله وعده او قسم وریاد وي، دی به په خپله وعده او قسم باندې وفا کوي، هیڅ به نه وایي، هیڅ به نه وایي. ډېر صبر به کلونه صبر به وکړي، اخر به زړه کې تمنا پیدا شي چې خالق لا یزال خو زمونږ رب دی، په سوال باندې خو نه خفه کېږي. بیا به الله ته وایي ای الله دومره وکړه چې زما مخ د دې جهنم نه واړوه، دې جنت طرف ته مې مخ واړوه، نور مې د شا په جهنم کې سوځېږي، خو چې مخ مې دې طرف ته یي، نور به څه نه غواړم. الله به ورته وایي چې نور به څه نه غواړي؟ وایي نه. وایي ګوره مخکې دې م وعده خلافي کړې وه. دی به وایي الله بیا وعده خلافي نه کومه، وعدې به م ورکړي، قسمونه به م الله ته ورکړي، الله نور څه نه غواړم. الله به ملائکو ته وایي مخې د جهنم نه راواړوئ جنت طرف، دته به وعده وریاد وي، قسم به وریاد وي، ډېره موده به دی صبر وکړي، خو زړه کې به یې راشي دا د مخ به جهنم نه لرې وي، دا به نه سوځي، شا به یې سوځي، شا به یې ډېر درد وکړي، په اور کې به سوځي. الله ته به وایي ای الله دومره وکړه چې د دې دوزخ نه مې غاړې ته وباسه، چې د دې دوزخ نه بچ شم، نور به هېڅ نه غواړم. الله به ورته تبسم وکړي، بنده وعده خلافي کوې که نه؟ دو ځل دې وعده وکړه، وعده دې ماته کړله، ګوره بیا به م څه شی غواړي، قسمونه به وکړي چې الله نور څه نه غواړم. الله به ملایکو ته وایي د دوزخ نه یې وباسئ، غاړې ته یې کوي. چې کله ووځي بیا به صبر وکړي، ډېر کلونه به دی صبر وکړي، صلحاو کلونه به صبر وکړي. هغه ژوند ګورې نه ختمېږي. ای مؤمنانو، ای په دین مینو خلکو، ای د رسول الله عاشقانو محبانو، دا 100 کاله ژوند په دې دنیا کې به وي یا به نه وي، خو هغه د کروړونو اربونو کلونو زندګي دغه نه ختمېږي. دی به بیا الله ته وایي ای الله نور څه نه غواړم، خو د جنت دروازې ته مې لږ ورواله. دوزخ نه راوایستل شو، عذاب نه بچ شو، د جنت دروازې ته مې ورواله، نور څه نه غواړم. وی ګوره ای بنده 4 ځل دې وعده خلافي وکړله، بیا به وعده خلافي کوې؟ وایي نه ای الله بیا وعده خلافي نه کوم، وعده به مضبوطه م الله ته ورکړي. الله به ملایکو ته وایي د جنت دروازې ته یې ورولئ. کله چې د جنت دروازې ته وروستل شي، دا د جنت نعمتونه وغیره ویني، صبر به وکړي یو څو سوه کاله، خو صبر به یې تمام شي. الله ته به وایي الله ستا په نعمتونو کې څه کمیږي که دې جنت ته دې لږ ور داخل کړم؟ الله به ورته تبسم وکړي. دا امام ترمذي دا حدیث ذکر کړی، امام مسلم، امام ابو داود، رسول الله صحابه او ته بیانوي، صحابه غلي ناست دي، غوږې نیولی دی، چې کله د جنت ته ورننوځي الله به ورته وایي چې جنت کې څومره ځای درکمه؟ دی به الله ته وایي الله ما پورې ټوقې ولې کوې؟ وسیله د دوزخ نه راووتم، جنت دروازې ته راغلم او جنت ته راننوتم، اوس ما پورې ټوقې کوې، ما ته وایي چې څومره ځای؟ صرف یو ناستې ځای برابر شي، ورته وایي نه وغواړه څومره ځای، ورته وایي ما پورې ټوقې مه کوئ، ټوقې نه کومه، زه د ټوقو نه منزه یم، وغواړه څومره ځای درکمه. ورته وایي لږ د ناستې ځای. وایي زه په دنیا کې چې څومره دنیا وه دومره ستا په جنت کې ځای شو. دی به ووایي حیران به شي، دی به وایي چې الله لکه چې ما سره خوشطبي کوي، مزاح را سره کوي، خو یقین خو به وي، ځکه چې الله د دوزخ نه را ایستلی دی، غاړې ته یې راوستی، دروازې ته یې راوستی، جنت کې داخل کړی دی. الله به ورته ورکړي، ورته وایي چې وغواړه څه غواړې نور؟ ورته یې الله هېڅ نه غواړم. الله به ټول نعمتونه ورکړي، دا ټول د ده د دوزخ نه را ایستل، جنت ته داخلول، دا ټول نعمتونه ورکول، دا زما او ستا د سردار او د آقا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت او سفارش برکت دی.
الله منګ او تاسو د داسې پیغمبر امتیان پیدا کړیو ټول په دې باندې د الله حمد و ثنا ادا کی هو الحمدلله 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 ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الشهداء الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا